أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دویشتم نمبر آیت دی سورہ شورا. چونکه زموږ تاسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سیرت او ژوند کې شروع و. ځکه سیرت رسول الله دا معنا د رسول الله حیات دا غ ژوند. او انسان له خاص کر مسلمان له مناسب دی چې بهر مجلس کې د رسول الله دغه د ملګرو تذکرہ توصیف بیانېږي. عائشہ رضی الله عنها بس کوي وی چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله تذکرہ نه کیږي او د عمر بن الخطاب د مجلس کې الله خیر منا شي. تر دې چې پر اسمه اوسه خبره رسیدلې و چې عربو له شرک د عمرو بن لحي په واسطه باندې راغی. دا د بني خزاعه او بني جرهم سره جنگ وکړي تر دې چې مکه باندې د حکومت تسلط راغی. شام له بلاړو او هغه خلکو خپل معبودان او مشرکین د شرک عقیده لرله خپل معبودان د رب العالمین څنګه چې موږ نه بګي اورا کوي هبل ورکه به مذهب ذلات او منات رااله به نور حتی چې درس او شپته معبودان جوړ کړه. او رسول الله فرمایي چې ما ولیدو د جهنم د منځ کې عمرو بن لحي چې د خپل کلمې را بار یو په باندې غوبل کو ګرځیدو. شرک په دې طریقه به دا خبره چې رسول الله دراتګ نه وړاندې د مکه کې د يهودیت او نصرانیت عقیده په کومه طریقه رااله. قرآن کې الله رسول الله دا توصیف کوي چې دا به خلکو له تعلیم ورکړي د تزکیه وکړي او الله وسره آسماني وحي نازل کړه. ظلمونه شرونه وغيرها دا ور باندې فکیږي. ظلم او شر هغه يهودیت او نصرانیت او شرک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تورتم د تخریب او د ختموالي د لپاره راغی او صحیح رڼا د قران او سنت راوړل. خو لیکن د شرک بانی او باعث عمرو بن لحي شو د يهودیت مسله چې دا هغه د اسعد په وخت کې رااله. تیر درس کې ویل شي ابو کرب اسعد الحميري دا چې کله مدینه راغی حمله پر خلکو باندې کوله. د يهودو مولانو ورته ویل چې دا د محمد رسول الله د هجرت کور دی حمله په مکه وا. و تاسو سره معلوم دی وې دې په تورات کې مولا الله د توصیف کړی دی چې دا به هجرت کې د مکې نه ودی جله برازي او د شي مسله به ودا دې جنبه ورسا دا خبره وکړه چې چرته ما رسول الله ولید د شي اکرام به حکم لګره تر زوی داغه د کې به امي زمو زموږ ایمان مسله ور باندې مکې له څنګه ته د حسین قبيله ورته ویلو چې دې میزه په خوا کې صغر دفن دي. مقصد دا و دې بني حسینو ابو کرب اسعد هغه په مکه باندې حمله وکړي زمونږ الله پر باندې عذاب راولي سبب برباد کی. دغه يهود مليان ورته ویلي چې دې مکه باندې ګور حمله مکه او کچره به دا حمله وکړه الله بدر باندې عذاب راولي بلکې دلته بدل الله بندگی کوي او د دې قدر بکې د دې احترام بساتي تر دې پورې چې دا انت حج مو کې طواف مو کې او به ډېر قرباني نه وکړي. بني حسین د ټول ذبح حلال کړه ځکه غور ته غلطه مشوره ورکړې و. مکه کې چې کله دا مسله پوره کړو به اراده وشي عمل نه لاړ شي. د يهود د مولانو مزان سره روان کړ زیږو یمن لا ځکه د یمن راغلي خلکو کله چې روان شو ایمان راوړو نو د یمن له ور داخلي دل دا قوم ور مخله ودرېدو. ابو کرب اسعد الحميري له چې ته یمن له داخلي دي نش هغه ته پوښتنه کې چې دا ولي
وی یمن له بزګ نه داخليږي موږ له دا معلومات دي چې تاسو پلانو نه کده دین او طریقې پر خودري دی او بل طریقې شروع کړی دا د په خراب دي ظالمانو کې دا عادت دی کله چې د دوی سره به کفر او شرک ته شریک وي نو به تعالی خر اخلاص وي بالکل به سر دی ګرځي خو چې عقیده قرآن او سنت د خپل کړه نو به تعالی وي چې لکه دا وګوره شری دی په دې ملک مپرې دی او دا کار دی او دا تجربه په خوانه ده دي اسعد ابو کرب الحميري له وخت ودرې دا وې تاسو موږ پلان نو کې طریقه پر خودلې ده ته يهودي شوی هغه وخت کې يهودیت صحیح دین د خلکو په کې تحریف کړي نو کله چې رسول الله هغه د ټول شی نه منسوخ کړه یوازې اسلام بچلی دي ابو کرب اسعد الحميري دي خلکو له دعوت ورکي چې تاسو د الله توحید مانی او په دې کې خیر دی اوس موږ سره آسماني وحید التورات دی او دا لیکن هغه مقابله او مخالفت وکړه دا ستاسو دین ورته دا ځان جوړ کړی شوی دین د خلکو لوي ویلې رسم او رواج دی او دا قانون دی چې دا رسم او رواج د قران او سنت د آسماني وحی په مقابل کې نه چلیږي او نه چرته پیدا ورکړي دي شنه تیرېږي لیکن دې منک چې کله منک په دې مزمز کې دا وفات شو د دې بل نور حسان بنامه هغه د پسې باندې د حکمرانۍ باندې کېنس هغه امیر شو سیرت ولري کې چې کله دا امیر شو د په وخت کې ډېرې جګړې وشوي حتی در دې پورې چې د عربو اکثر ازمکه بلکې ټول ازمکه د قبضه کې رااله چې د په قبضه کې رااله نو طبعا انسان چې کله د اوچت منصب والا شي وغله یو ازمکه په لاس کې راشي به بل ازمکه نو داله چې تر څو پورې چې بل باندې حمله وکړي بل ملک حمله وکړي بل لکه اوس موجوده يهود نصارا یو ځکه حمله کوي بل ځکه حمله کوي بل د حمله شروع کړي رسول الله فرمایي دا یجوج ماجوج چې راځي په خپل مابین کې بلان دي چې بر اسمنونو طرف باندې بغشي ور کی چې دسمه کې ولا ختم کې چې د الله سره مقابله کوي د ملائکه سره هیڅ کوم ځای د اخیرته نه ډکې تر څو پر چې دا قبر لاله شي د قبر د خاور د انسان په خېټه کې راوړي دا به مرشي د عرب ورته ویلې چې ګوره ته خدای حمله په ملکونو باندې کوي غرور راخسته تکبر په ځم باندې پويږي نه چې اصله موږ په بچا باندې خراب کړو دي شنه تیرېږي زه په ورزم زیجو عراق لاله رسول الله فرمایي چې د قیامت علامه ده چې په عراق باندې به حدیث مسلم کې راځي کتاب الفتن کې خلک اقتصادي پابندیاں ولګي صحابه ویل یا رسول الله داخل سوق دي وغير العرب عرب نه بل سوق اقتصادي پابندي شور باندې ولګي دغه نو سور باندې ایس نظامی عمله وکي درې قسمه خلک وای رسول الله فرمایي چې کوم شهیدان چې ډېر بهترین شهیدان دي چې کوم د حکومت په تایید کې ودرې د دم څنګه د الله دشمنان دي دا کوم چې وته کې د بدوی په الله عذاب راولي نو عراق په خره د جنگ ډګر جوړ شوی دی عراق ورالل حسان چې کله په عراق باندې حمله وکړه نو د قوم ویل چې راکه داسې ظالم دی کله په یو ځبانه حمله کوي او کله په بل ځبانه حمله کوي د سر نور موږ په اتحاد کې شریکي ګناه زیتی جدا کیږي د دې ورور د عمر په نامه د عمر سره خبره شریک کړه ورکه راستو ورور شه دا ډېر ظالم دی منګم په خلکو باندې خرابوي او د خلکو ملکونو تخریبي بس په خپل حکومت باندې دا شکر یو باشه په دې کې آرام باندې ژوند کوي تاسو سره به څه خبره وکړو چې ته دا قتل کوم به ایسره منصب تعالی درک ګور د مور زوی دی روري لالچ بغیر راغی هغه ول دا کوډه راکړه زما دې تیار شه دا خبره دا سره ومنه لیکن بعض خلکو ورته مشورې ورکړي چې دا کار ګوره مکوا ورور دې د مور زوی دی دا ټول وجني زورعين په نامه باندې وسړیو هغه ورته ویل چې ګوره دا کار مکوا کبه کیس ما دا خد ځان سره واله یو وخت دا په کار باندې راشي وی عمر داغه دا خطر واغسو د ځان سره وساتلو حساس دي ضرور دا یقیني ډیر انتي او خیر او چالاک انسانو په جدا ځکه به وشیدو هیڅ به ځان نه پرې خودل قسم کمربندونه د ځان چا پر کړی و تلاشې وی واغو دا تر دې پورې کدا خپل امر ژوند دی او دا خپل مرتراتله دورونه مرتراتله تلاشي کوله خو پرې خول نه عمر سره چاړو واخسا چې دا هغه د پلارو د مور زوی د اوس روان شي دغه په طرف باندې چې ضرور مو وجنه وي څه اخر کوم مال منصب حکومت راشي سایرانو د خلکو د مشورې ورکړي
په یو طریقه باندې چې داغه خپل ځان ورورسو د حسن سره د مجلس کو د مجلس کېږي عمله په وکړه ایسته وژنو قتل کی چې کله قتل کې نو خلکو اعلان دا وکړي چې د نن نظم حکومت والا چې د هغه عامر شو دا به بچا باندې حمله نه کوي او دا هم نه کوي دا د شي کله باغی داغه د قتل نه را فارغ شونه ایس الله په باندې د شي مرز را وستو شي به خوبي خوب بینو ارزه کې بچینو سجدا ځکه بکینو سوارا ځکه بکینو سجدا یو خوب وکما زما په بدن باندې بوج راغی یو مرز او تکلیف چې د انسان له ورسیږي لیکن خوب نه راتلو دی عمر چې د خپل کاهنان او ساحران منترین د ټول راجم کړو په وجه کې جدا کینول وی ویل صاحبانو خبره ده چې ما باندې هم ضرور وجر حسن وز ما د څه تکلیف پیدا شوی چې د خوب می تختیدل تاسو مرز دی علاج وکړي دی بچي باندې مسو وکړو چې تاسو ما باندې خپل د مرز قتل کې او وز ما به راحت نشته ټول کاهنانو منترین ورته ویل وی قانون دار چې کله یو سړی خپل رشتہ دار وژني الله په باندې دا مرز راوړي چې خوب تختی تخپل رور وژنې دي امر ورته ویل ښا ما رور وژنې دي او ودا مشورې خو تاسو موږ را کړی وی چې لکه دا وژنه ته ولې هغه چې بده کې منصب باندې بکینه او دا بو شو دا وژنه نتیجه تاسو موږ ګورئ تورې راوخه سو دا څومره کاهنانو منترینو سایران چې بده کې موجود دي ټول سره قتل کړ وی وژن د دې وجه علماء دي واقعي او څه پیدا رښتري دي یو پیدا دا معلومیږي چې کله منصب حکومت لالچ راغی نو به سره د مور د زوی لحاظ نه کوي پری دي اگر کته قریب دوست او غریب ملګری خپلوانه دویم ته دا خبره معلومه شو چې دا حسد ګور ډیر لوی نقصان دی خپل لوري دی په حسد کې راغی کینه کې راغی نتیجه دا شو چې ایسه د مور زوی قتل کی قرطبی لیکلی دی و اولنې حسد چې هغه په اسمانونو کې کړي دی شیطان کړي د آدم علیه السلام سره چې خوار وزار تر وسه او قابل د حبل سره وږي چې ایسه نتیجه دا شو د خپل لوري وژل کیږي به ولی امام رازی رحمت الله علیه دا غیر پر پنځه وجه ذکر کړی دی منصب او د الله په تقدیر باندې اعتراض او د خلکو نه خدمت غوښتل او دا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لس وجه د غیر د علاج ذکر کړی دی اعوذ بالله وایا د درې سورتونه وایا د خپل فکر د غیر مقابلین خالص اته احسان دغه سره کوا صدقې کوا توبه صبر د شنو ډیر کارونه دي انت ان شاء الله به راشي د سورې فلق او سورې ناس په تشریح نو دریمه دا خبره معلومه شو چې ګوره کله یو سړی بل چا غلطه مشوره ورکي اگر کدا مشوره د غلطه ورکړه خو وخت به zarar دل رسیږي چې لکه دا خلک دي د شکارو سره پکار دی او دا پکار دی او دا او دې سړي سره د بل سره دوکه کول دا چې ته مشوره طلب کړي ونه سبب لري zarar دل رسیږي چې هر وخت ورسېږي دې ساحرانو دا مشوره ورکړه چې ته حسن وجه د استاد مور زوی نتیجه دارو د شمدوی له مرګ راغی زرعین غیر طلب ویلکه تاسو سو وجنم هغه د عمر لوي صاحب ما تعالی خدر کړی دی پایغه کې زمانه برائت اعلان دی ودا ته سو ویتی ګلاو کا ویل چې کله داخل کلاو کې خلاص کې نو په دی وخت کې دور د ذالي کړي و چې کم سړی په خپلوان باندې حمله وکي واغه وجني د شي مرز په باندې راشي چې دا به خوب به تختی نو د عمر ویل چې لکه دې سړی خو زما ډیره خیر خوایي کړی دا مال د حسن وجنه نو چې په هغه وخت کې د ما تربيت وکي چې دا کار مکو دا ودا شي نور نه کوم اغله ویل ته بچوي تخلاص شوي نتیجه دار وته چې په مزمز کې ایسه د عمر مفات شو د شي سړی له حکومت په لاس باندې ورغه شغله د علاقې اوسیدونکو سړی نو باندې باربل کېو خارجي وو کله چې د کم قوم مشري هغه خارجيانو سره او د هغه په لاسونو کې نو دا قوم شرط به راحت پیدا نه کی دی خارجي دا کار وکړو چې هغه فسادونه شروع کړه قتلونه شروع کړه جناګانې شروع کړې یو شی شروع کول او بل جدا جدا کارونه کول ز شناتر هغه یادېدو د بادشاہ د کوم خاندان چې دا به راغونو دا به ایسه ذلیل او رسوا به کې په دې طریقه د به خپل بادشاہي کې د شي جدا یو کوټه جوړه کړې و او دې به شي بغرځي چې لکه د بادشاہانو اولاد څوک دی پلانین هغه به په زور باندې راوستو ایسه د مستر لیواته تو جنا کوله دی ولی کوله ورشه واقع ان شاء الله د غیر پر دا خبره ذکر کیږي د په دین باندې کوله چې د خلک د قوم له رسول شرمنده او ذلیل شي یو جدا کوټه و
د دې بادشاہ په خاندان کې به دا کشران راوسته الته به سره لواتت وګي به د شو کړکې پر خودلې ونه د بیا مسواک راواخصو چې لواتت نه فارغ شو مسواک به والو بار به دا قوم ناس هغه به دا معلومه شو چې لکه د دې سړي د زنا او د بد اخلاقۍ نه اوس دا را فارغ شو کله به چې سړی را بار شو دی خلکو پورې ټوکی ملنډه والی ځکه څه صورت حالو ځکه بیزتیا نه وټولې زین نواز په نامه باندې سړی او شاغلی د بادشاہ په خاندان کې و ډیر جسم او حسین ده دې شناتر لچا اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وې د دې بادشاہ په خاندان کې والک د شاغړ کې سم دی هغه طلب کا وې کوم ځای کې پلاني ځای کې غیر وغوښت هغه غلط شکل د خپل راتلو په یو طریقه باندې د ځان سره چاړنه نه وستا چې کله چاړنه نه نسلا او دې سړي ځان له دعوت کې د بد اخلاقی مسله چې کله راتلو هغه چاړه راوغسته په وی ولو ایسه سره ته غوڅ کې اورندې غورځو او به د دې بادشاہ د اثر راوغسو دې زشناتره او په دې کړکې کې کیو خو چې په کومه کړکې کې بده دي خلکو لزاخ کار کوي چې ګوره زه دې بد اخلاقی نه اوس فارغ شو چې کله الته کې خو منځ کې ایسه دغه زنواس وروت ور بار شو نو بار داخله کې د قوم خلک ناس او غو پورې ټوي ملنډ شروع کړي و ما فعل بکثر سره وشو سید سره وکړه هغه ورته ستعلم الاحراس څوکیداران به مزري بادشاہ نتیجه ووري او تاسو به موري نور خلک به موري دومره اعلان ورته وکړي نور خپې سپې کړي لاړو تختیدو وت لاړو خلک بار څوکیداران نسي او دا سوال سره پیدا شوه چې دا بادشاہ څنګه ځان شو دا ولې نه راوځي دروازه چې ټک ټک چې کله ور خلاص کړي چې ګوري د بادشاہ سر غوڅ دي اثر نشته دوی روته شور شغه به شروع کړي چې لکه دا څه مسله شولا نو د خپل مابین کې ویل چې لکه دقه زین نواز د غیرتی الګ د دارا وصل پکار دی پندې بادشاہي باندې دا مقرر کړي دلته را وصل د اوس پکار دی زین نواز په سلاړل طلب تعالی شو کې ویل چې لکه تا خو ډېر د غیرت کارونه کړی راځه اوس موږ د بادشاہي لایق ته راغې او په دې وخت کې دا د بادشاہي پر منصب باندې کېنس چونګې دا يهودي عقیده وي دوی يهودیت په دې وخت کې ډېر په جوش او خروش کې راغی عیسی علیه السلام رب العالمین نبی مکلف کړو د شام په علاقه کې اوسېدو التتلل دعوت به کولو عیسی علیه السلام او دغه ملګرو حوارین یو ځکه او بل ځکه او بل قدرت درش کړو په عمر باندې رب العالمین عیسی علیه السلام پورته اسمان له اوچت لاړو پورته چې کله لاړو نو د عیسی علیه السلام په ملګرو کې ملګرو فیمون نومېدو فیمونه هغه دا کارو چې هغه خپل د لاس کار کول زمیدار به کوله یا به تجارت کو یا به بل د چانه پیسې مې سینه اخستي او چې دای انسانو او دایره په کارم دادی چې هغه خلکو الله سره ګد نکي امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې بدی باندې د انسان دعوت لري رغټه ضربه رسیږي که یو سړی موږ تاسو په لکونو پیسې راکې نو ټیک دی یو کال دوه کال بس موږ تاسو کار په برابر شي ورسم ټول ژوند خراب شي امام ترمذی رحمه الله هغه چې په کومه غدې باندې راستو نو دی غدې لانی چې کله بداجوک شي ملګری ورته ډېری اشرفه کې خو دې هغه ورته ویل چې داري شي کې خورورا وی مولوی صاحب دا مې سره پر څه خرچه کې خو ما اوچته غدا نن دې مال کې خو که سبا ورته زما ضرورت راغی نو به بس دقه دین دم دې لپاره استعمالوم دنیا په پیرا ټولوم د خلکونه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکم انسان چې هغه علم د قران او سنت وکي الله په رضا کېږي د شی علم وکي او دا په دې باندې دنیا راټولېږي د شی مولا به د جنت به منګوري امام رازی رحمت الله علیه فرمایي وقسم په الله چې موږ د باس علماء او د عوام خري عوام دنیا په دنیا راټولي او موږ دنیا په دین راټوله کړه او رسول الله فرمایي من قرأ القرآن سوچ قرآن ولي او خورا قرباني کوي نو جاء يوم القيامه په ورځ قیامت براشي وليس على وجه لحما او كما قال په دې مخ باندې رسول الله فرمایي پټي وکم نه اسړو کې وي فیمون دعیودا د عیسی علیه السلام ملګریو د خپل کسب کو په خپل لاس ملګری ځان سره پیدا کړ یو ملګری لاړو د افریقي علاقې لاړل د افریقي علاقې چې کلاړو نو الته به دعوت کو شر روان و د نجران په علاقه کې د خلکو په حمله وکړه چې حمله په وکړو یې ونی ودا فهمونی ونه دغه ملګری نجران د سعودي په علاقه کې د سعودي په حکومت مملکت کې لري وکړي چې دا ونی ونه یې د غلامان کړه چې غلامان ته جوړ کړل هغه چون کې دای انسان او عابد انسان او د ورځې به د باندې خدمت کو د شپې به رب العالمین له بندگی کوله ټول شپه
یو ورځ مالک د دې کوټې لړاغه چې زما د خادم څه کوي هغه نو په دې منځ باندې شروع دي مونږ کوي لیکن مخله رڼا ورنا بل لشپه چې بیرغه چې به کله د مونږ کې د مالک ورته نظر ور واچو چې ګوري به ورته په دې کوټه کې رڼا وا درې مشپه چې راغه به ورته په دې کوټه کې رڼا وا نو دوی ویل چې لکه بدی سړي کې خو کار دی دی ویل چې کرامت الله اولیاء ور کوي دو صحابه نبی رب العالمین د کرامت ورکړو چې دغه د امسانه باندې شعاع خطا تو فعل په نامه باندې صحابه دغه تندینه برانه خطا ایسه به وی ویل چې الله دا بدلکه به ورته الله پر چابک کرنا واچوله کرامت د اولیاء حق د ایڅو کې دین انکار نه کیدا قرآنی فیصله ده خو اولیاء پیژندل پکار دي چې اولیاء څوک دي اول اولیاء پیژنو بعد دغه به کرامت سره خبره کوو قرآن کریم کې رب العالمین فرمای و اولیاء چې دي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې په الله باندې ایمان لري په عقیده توحید او همیشه د رب العالمین نه یریږي رسول الله فرمای اولیاء هغه انسانان دي چې کله ته ورته وګوري تعالی رب العالمین رايات حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د الله لپاره جوړم کې د الله لپاره ورانه د چا سره چې محبت سره خالص الله د رضا لپاره سات او کوم شیونه چې رب العالمین په دې انسانانو باندې لازم کړي هغه عمل کړه ولی چې چیرته د نیکی کاری هغه لره وړاندې کیږي بعض روایتو کې دا راځي چې په یو کور یو جماعت کې برا جمع شوي د رب العالمین د رضا لپاره هیڅ رشتہ خپل مابین کې لري لکه زموږ وسو د مجلس یو بل سره مې رشتہ نشته لیکن قرآن لنا چې پرې کیفیت باندې چې ارسم پر خودري آرام ودا اولیاء یو اثر کې دا راځي چې د الله د نیکانو بندگانو سره د سیمینه محبت کې لکه څنګه چې ماشوم د مشرانو لویانو د مینه محبت لایواله دي او کله چې د دنیا د کار نه پاره شي د رب العالمین ذکر لده چې تیز روان دي لکه څنګه چې دا باس خپل منځای لراځي خو چې کله د الله د دین بیزتی کېږي د څه غوسه ورته راځي رسول رب العالمین فرمایي لکه پړنګ اوس مری چې غوسه شي کرامت اولیاء او حق هیڅوک انکار نه کوي کرامت څه معنی الله د شي ناشنا کارونه دي انسان نه صادر کې خو دې په اختیار کې نه د دې ولی مثال د شي لکه قلم او د کرامت مثال دي لکه لیکل د لیکل د په اختیار کې نه دي او دې پټول پکار دي ولله قاری شه فرمایي او کله فرمایي چې الاستقامه بالدين خير من الف کرامات په دې دین د اسلام باندې چې انسان کله کودريږي ودا د زر کرامتونه به احترام دي شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي ودا بزما کرامت نه چې وسړی د رب العالمین حق مال راکړي چې داخل کله بچي ور کوي او دا کار کوي او دا مریم له دا کرامت ورکړو چې د ژمي میوي په وړي کې او د وړي میوي په ژمي کې خو به له دا کرامت ورکړو چې الله ورته انګور راوړل عاصم له دا کرامت ورکړي د شهادت نور صلی الله په ډمبري مشرق څو ورته خواله نشورات نه نو دې سړي ویل چې لکه بدی سړي کې څه کار دی وې سوای به تر چا بندګي کې وېزه دراب وستارب څوک دی اسمانونه پیدا کړی دی اوس مکه پیدا کړی دا تورات را لګل دی او دا ویل کسمن په دې علاقه کې وکجوره ده او پاغه باندې داخله غلافونه او پوخونه وغیرہ اچوي کته چیرته یقیني سره ته د الله نو دعا وغواړي چې دا ختم شي موږ به ایمان راوړو وی صحیح ده زه چې کله دعا وغواړم او دا شي ختم شي به ایمان راوړې وي او باروت خلک راجمه کړو دوه رکعات مجد په الله په منځ باندې ودرېدو مؤمن انسان باید همیشه رب العالمین سره به ایمان تعلق ولري ابراهيم عليه السلام له مشکل راغی موږ باندې ودرېدو خو بیا سره مشکل راغی په منځ باندې ودرېدو دی فهمول له مشکل راغی ایسه دا په دې وخت کې منځ باندې ودرېدو الله له ویل شي الله دا شرک اړه ختمه کا لری کا مستجاب الدعوات یو روایت کې دا راځي چې تندر راغی او دا کجوره په واله شو او بل روایت کې دا راځي نه شلې پیراله صحیح خبره ده چې دا تندر پیراغه شلې پیراله ارچه ختم کړه ټول قوم ایمان راوړو چې ویل شي عقیده خلک دغه او دا په دې وخت کې نصرانی وو دا فهمونه ځکه دا عیسی علیه السلام تابع وو خلک نسوارا شو د يهودیت نه خبره لاړ په نسوارت بدل شو یا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې د نجران یو بادشاہ نصرانی ظالم بادشاہ ویغه ځان له ساحران ساتل دربارین باز مولیانو سعید ابن مسیب فرمایي چې کوم یو عالم د دربار خواله ورځي وي داغه ځان ساته ځکه ساده دین غل دی دین درته تخریبي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ له بادشاہ ویلي وې تاسو باندې بچو له سبق وایغه صحابه کې د عام درس راځي را دي چې دا شخصي کارونه موږ شي کولای چې خلکو خواله ورزو دروازه ورته ټک ټکو علم ورته بیانو تر دې زندان لاړو به شهید نشو مانتا نو د یو ساحر ساتو د ساحر ورته ویل چې بادشاہ غوي دا
وېزه ګور سپینګیره شو مال د شو الک را پیدا کا چې زه د خپل شهر اغله ورزکم شهر اغله ورزکم وې څه په دې وخت کې با ستاسو حکومت پاغه باندې به بنئ روان وي وی ویل دا خو ډیره کارمې پیدا کی هغه د دې بادشاہ خو کې دې شاعر خو کې کینو شهر ورته یادو نو دې بادشاہ دومره ظلم کړو چې د عیسی علیه السلام حوارین هغه شړل وسه غرون لاړ وسه شهیدان شو څه په یو طرف څه په بل نو کله چې دا ماشوم د کور راتلو دي شاعر خواله دی غره غو کې خو د اواز تر راتلو ګونګوشي ځان سره سوچو کې چې لکه دې کې څه چللې نو راغه چې کاته ګوري یو غار دی په دې کې وسړې ناشته انجیل تلاوت کوي د سترګو نه وکي روانې دي دا ماشوم ته متاثر شو په کوم دعوت کې چې الهیت هغه کې اثر الله اچوي چې لکه دا سپینګیره سړې دی دا په دې وخت کې د انجیل تلاوت کوي او د سترګو نه وکي روانې ته پوښتنه وکړي چې صاحب څه چللې ومو خو دې ظالم بادشاہ را پر کړی او بدل ته راغلو هجرت هم کړی دی ګوره چاله مونږ کوي او د خپل بندگی کوو د ماشوم په دماغ کې دا خبره پات شو انت چې ساحر خواله راغی چې کله برخصت شونه دي سړي خواله براغی رسول الله فرمایي د سره بکینس ودا ته شاه بندگی کوي وسه در رب واغه دار کم ذات دی او دار کم ذات دی دا د توحید عقیده د ماشوم په دماغ کې وردن نشو خو کله به چې کور راتلو د سره بکینس بیا به استاد ورته ویل ساحر شله کول دي نه وخت کې پازابېدو با او که غرمه به داغه را رخصت شونه بیا به د سره کینس چې کور لبته کور والا به شله کول دي نه وخت کې استاد مکتب وخت به توري مثال دومره وخت دی دا په دې وخت تراله در خپل استاد دا د خپل شکایت وړاندې کوي وې د شکار دی ورته وکړه توریه دا معنی چې دروغ هم نه یو مقصد محل شي وې چې کله غل نه وخت تلی استاد ورته وې کور کې پاتې و او چې کله به دا غل راوګرځي د ما سره کینې سو بیا هغه پښتنه کول ورته استاد سره پاتې و توریه شروع کړه په دې منځ کې بلای زناور وروته چې دا ټول لارې بند کړه هیڅوک دغه مقابله تیارېدل نه رسول الله فرمایي وې دې ماشوم په دماغ کې دا خبره رااله چې زه د دې صاحب او د دې ساحره حقانیت معلوموم وی ویلې په بسم الله په نوم د الله باندې څنګه گزار په دې شی باندې وکي ایسا ختم شو ته لاړو د خلکو کې دا خبره مشهور شو چې لکه دې ماشوم په دم کې هډر اوچت اثر دی کله چې انسان دمونه شروع کړي نو خلک به پیژني خو له راځي دمونه مبارک ان شاء الله کله خبره کو کاروبار ته جوړول پکار دي لیکن شرعي دمونه رسول الله فرمایي په ورځ قیامت باندې سره کسان بغیر حساب کتاب نه جنت لږي یو هغه څوک چې نه څوک دم کړي او نشانه مطالبه دم کړي هر څړي د خپل ځان په خپل دمي لیکن که وسړی ستا خو راغی عربي وا معنی معلومه او شریع اسکار دې پیدا کړو ان شاء الله سم منعت بني خو کاروبار به جوړ نشي مشهور شو دا سړی الک په دې مزمز کې دې بادشاہ یو قریب او نږدې دوست ولیو داغه دوه سترو کار پرې کېو شاورته ویلې خبر نه وینا ویله کدي چې دمګره خو دې وړو کې ماشوم دې چې خلک دم کې جوړ جوړي کی الله رب عزت عیسی علیه السلام هو دې په دمونو کې اثر اچولیو چې کله به وړاندې باندې دم واچو نه سبا الله جگ جوړ کی دا وزیر ورته راغی چې کله کوف دم ور باندې واچو نه هغه جگ جوړ شو لاړو بیرته بادشاہ له بادشاہ خو له چې هغه ورته ویل کڅو کې وېزه پلانې ما وې دا سر ویل څنګه جوړې شوې وې پلانې چې دمګری وې دم در باندې څنګه جوړ کې څنګه دم کې وې رب العالمین نمونه وې زمانه سوا بل رب شتا رب خو زې مبل په کې لا څوک دی ورته ویل رب بل څوک دی چې اسمانونه پیدا کړی دی او زمکه پیدا کړی دی او دا کار کړي او دا خو هیڅ هغه سره مخالفت راغی او زما دربار نه یې قتل کې وشړو کله چې نږدې دوست ورور دی خو چې عقیده توحید او د قرآن او سنت د خپل کړه خپل ور مم تعالی وچل کوزا لری کیګه رسول الله چې کله دا دعوت شروع کړي ورقه بن نوفل ورته ویل چې ته به د علاقې نه شوی داخله به ما شړې به او دا دعوت چې شروع کړي هغه شړل شوی دی خو بادشاہ راغی دی القواله وې صاحب زه خبر شوم چې صبر دمونو کې اثر دی او چې دمګری هغه زما بدن کې څه اثر دی د توحید عقیده مې دا تاسو خپل کې څه بدمونو کې الله اثر دروچ وې توحید اصل ویلش وې دی والله طاعت او بندگی 50 کسان د سره مقرر کړي چې لکه دا مران شوی دی باطل فرض خلک به د نیکانو خلکو لوران وي اشرار شر پسند او پالاقه کې شر واستون کې خلک او حال کتاب قرآن او سنت راوړي 50 کسان ورسره کړي دا غره لوخه جو یالته یو وجنه کله چې دا 50 کسان ورسره لاړ غره در رب العالمین له دعا وکړه چې الله تزما کا پیشه ا 50 وړه کسان الله مردار کړ ختم کړ زلزلې پیراله دا بیرته ژوند دی راغی رسول الله فرمایي چې د بادشاہ خو لراغي ورته وڅ چلو شو هغه خلک خود شي لاړل
کشته کې وسره نور کسان کینه ول ودا دریب لبوج او دریب کې وغورځوي کشته کې دا طریقه شو چې هغه الله ختم کړو بیرته د عالم ژوند دی راغی دغه کوړه خبره وکړه وېته چې ما وجني په یو طریقه ما وجني توجه دې حدیث کې به پیدا بیانو ویغه په دې طریقه به ما وچن چې دا ټول خلک براجمه کی یو چوک له پراخه میدان لا ما به ډیر په اوچت ځبانه ودرای زمانه دې ګردنې به یو غشي راواله او د شی بوي چې بسم الله رب الغلام پنوم د الله چې هغه دغه الک رب دغه په نوم باندې دا زولم زما شهید شم کنه نه شهید کېږم په دغه ځای مولې دا مخه مخ ځای ورته یاد کی بادشاہ دا ډیره کړه جاهل بادشاہ چې کله دا الک ته وخی جوړو ټول قوم راجمه کې غشي راواخصو دي دستینا یا دغه شهید ګردنې نه او چې غشي کې خو گزارې په وکي وی ویل چې بسم الله رب الغلام غشي ورغه په دغه ځای باندې ولګي الک په دې ځای باندې لاس کې کو وینې تیرو وته ایسه شهید شو چې کله شهید شو یو دم د خلکو ګنګوسې جوړ شو چې لکه د څومره ظالم بادشاہ دی الکی وجلو او د عرب شیات کې د عرب خلک بل رب دی دا خو رب نه دی اسی دا داوا کوي رب خو هغه رب دی چې د لکه ورته موږ دعوتولو چې هغه زمکو اسمانونو مالک دی او دا دی او دا نو ایسه به خلکو اختلاف راغی د ټولو انسانانو د توحید عقیده قبول کړه چې کله قبول کړه بادشاہ ویل چې لکه دا مې څه مسله شو په دې حدیث کې دا پیدا مراوځي چې کله انسان تکلیف ور باندې راشي کله بغیر لازم همیشه په سړی په کار کې نشي پاتې کېدی دې صورتحال په انسان باندې چې غره لوځي لکه راهب چوته و کله دا چې ګوره دین د اسلام د غاړه ورکړه ګوره په دې باندې تکالیف راځي شهادتونه وینه تو اول او کله دا راځي چې ستاسو د مرګ باندې ټول مسلمانانو له پیدا رسیدا نو ته ګوره ځان به قرباني تیار کړه خپل وینه تو یکا او قسمه قسم مشکلات راځي په دې ټول په صبر کوي بادشاہ دی وخت دا کارو کې سورې بروج چې نازل شوی د دې خلکو په بارک الله نازل کې لوی لوی ډغرونه او کندې وېستي وره په دې کې بلکې د دې کوڅو پر سرونو کې یو کس به راوسو ویل رب ما منی قبل رب منی کچا به تا منه هغه به خوشی کې چې چا به تا نه منه ایسا ورله به ورغورسو ویسول رب العالمین قران کې ډېر خپه ډېر غصه او کار کړه وې دي خلکو دا مسلمانان صرف هم دینه باندې اوجل چې د ایمان په الله راوړي نن د يهودو نصارو دي مسلمانانو مجاهدینو سره ورانه صرف هم دغه مناسبت باندې چې باغو کې ایمان دي نه شرط په تجارت لانجره نه پس مکه لانجره نه په بل حکومت باندې نه په بل مسله صرف په دې خبره باندې لانجره چې د الله پس مکه باندې د الله قانون راوستل موږ منو دوی نه به منی هغه به منو جنگ په دغه ځای کې جوړ دی الله قران کې فرمایي داخل زما دي اولیاء سره په دین کې دي چې زما د وجنه معذب کړه خو به څه ځکه ویلست وبالهنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي ودا ټول کارونه د الله لپاره کیږي نن کدا مجاهدین معذب کیږي شهیدان کیږي بمبار کیږي زندانونه قیدونه کې دا زړیږي دا صرف او صرف د الله په دین باندې او دې حدیث موږ دا مسله معلومه شو چې ګوره دا برازي دوسه ذ ثعلبان په نامه باندې وسړی او هغه د منځ کې اوته دی وخت کې یو ماشومه هغه د مور نه دی بادشاہ را واخصو دی ور له ورو غرسو کله چې د مور په دغه کې ماشومه نور په ډیره زیره خپکی دې زنانه ډېر چې غواړي چې دا مغرزو مې غرزو خدا ماشومه تیراونی ایسه دی ور منځ له غرسو رسول الله فرمای وې دا مور خپشوا دی ماشوم د هغه خوان आवाज په وږي چې مور راځه لاندې جنت دی جنت ظاهري موږ تاسو له ور کاری دا جنت دی رسول الله فرمای وې شهید چې کله شهید کیږي قسم په الله دا درو ته د شي دی لکه د ورګي ټک او کله چې دا شهید کیږي د خپل منظر د جنت ګوري موږ له دا معلومیږي چې لکه بمباري په وکي او په دې شي وشته په دې شي وشته په دې هغه د شي مزو کې دومره خوندونه کې چې د جنت ماحول او هوري وګوري په ځمانه په نشي ځکه دشمن باندې ورو غورځي ماشوم ورته راځم اوري د دې وجه څلور ماشومان خبرې کړې دي یو عیسی علیه السلام ماشوم توپ کې یو د بنی اسرائیل یو ماشوم چې زنانه په غي کې اچول یو بادشاہ تیر دو ظالم وکاش کې اسما بچي دي شي نه موري دا ظالم دی بل جریجه دا یو ماشوم یو زنانه د حمل والا و د خلکو بدنامه ولګول چې دې زنانه سره زنا دي جریج کړي دا مسلم کې حدیث دی عبادت خانه مرانه کړه ویم والو دا حمل گویا شو د اسما پلان نه د اسما پلان دغه سړی دی او څلورم دغه ماشوم حدیث مسلم کې راځي اذن را پدې خپل ماشوم خبرې نه دي کړې سورې سب کې چې خلک وایي چې ماشوم زنګو کې واقع د زلیخا د ترز ویو وکانه رجلا حاذقا نو دوسي ثعلبان لاړو کسرا له ځان ورسو چې هغه نصراني بادشاہ و التا وی ویل ته خبر نه وینا
وې دي زنواس چې يهودي دغه په موږ باندې ظلم وکړي زموږ ماشومان ورلو غرزول زنانه ورزول کورونه را تخریب کړه کله کله مشران له پکار دي چې ځان ورسي او د دې شوچانو کومک راولي چې هغه مسلمان او دشمن ور باندې وي ختمي کیږي هغه ورته ویل چې دا کوم ځای کې دا کار دی په یمن کې وې زمو دغه مابین کې خډيره غټه مسافره زت له نشم نه تاسو سره پوج لګل شم خو یو خط به تعالی درکم نجاشي پاچاله ورشه هغه نصرانی دی ستا تعاون کومک بو کې چې بالکل خطر راکا خط دې راواغسو په منډه منډه باندې دادو چې طالبان راغې نجاشي پاچاله السلام ویل چې کله نږدې کینې سو ته خبر نه وینه خط میرا وړې ودا وې څنګه وې زین نواس يهودي سړی دی په موږ باندې ظلم وکي موږ سره کومک وکا نجات وې زما تعالی اوې سره فوج درکم اوې سره فوج ورکی دوزه طالبان مخکره د فوج سره دی د ری په کومندانانو کې اریات په نامه باندې او ابرهه دامرالل د دریب لرا پوری وته جنگ جوړ شو دی قوم فوجین او هغه قوم فوجین او خو حتی دومره شدید جنگ وشو چې د زنواس د څومره فوجین او د يهودانو د ټول قتل کړل لکه سلطان صلاح الدین ایوبی شو وشل زنواس هغه په اسمان سور شو دشمنانو لنیوه ورنه کې د مخله دریب راغی په دې دریب ورود انګل اسیم غر کې ځانم غر کې چې ما دشمنانو وسونه وښني گیر مې نکی ځان ختم کی نو په دې مزمنس کې د اریاد او د ابرهه خپل مابین کې جنگ راغی اختلاف کله کله به دا مشران چې فتح کی خپل کې لاندې وشي یو وزمارا کورسي بل وزمارا کورسي خپل مابین کې لاندې وشي ابرهه ورته ویلې وی اریاد د پردي بچي چټي ما باندې مو وښنا ستاسو سره په دې جبهه کې پردي بچي اوس ما سره راځي چې یو په یو باندې میدان لوو زوري په ځای باندې کې نظم تاسو د معلومات مش په خاني باشانو کې دا کار چې هغه خپل راواته اوس خپل راوځنه بل په ور تشکیل کی و چې کله میدان لروته دا اریا چې دا د قتل ډیر جګ سړیو او دا ابرهه اشرمه دا د قتل شوړو کې سړیو خړلې خو چې میدان له واته نو اول گزار باندې اریا دوی کې پر سر باندې دل اشرم څه کوي دا سره بچو دا ورځه ماته شو پوجا ماته شو شونډي او سره دردي ابراهامات شو خو چې کله ما شو ابراهور باندې دوباره تعرض شو کې ایسه دغه سړی راتم له وی وجلو قتل کی دا نجاشي پاشاله دا خبره چا ورسوله ته خبر نه وینا وی اریات خو وجلو په دې کیفیت باندې وی قسم په الله چې د دې ابراهه د اثر معنی والے او د دې یمن پس مکه باندې ما خپل قدم خو درې نه زبد افرین ده ابراهه له چا معلومات ورکې ته خبر نه وینا وی نجاشي آشنا خډر غوسه لري او کیر سړی اوس در خپل سر وخرېلو دا وختانه په خلطه کې کې هوا یو بوجي خاور راوړل په هغه کې د یمن خاور واچولا وی بوجي کې د یمن خاور واچولا قافلی والا لوي چې دا ورور سوالتا خط ورکې نجاشي بادشاہ لوي چې زریم قومندانو مودارم قومندانو خود کې مارا پرستی او خود پرستی او خود پسندي او دا شهرالو نه اسمه قتل کې دا نه ز تا چې قسم کړی دی چې اوس په قسم کې حانس نشي چې د اثر بسوام دا غره ما د خپل وخت ستاره پر کال کړه او تا ویل چې د یمن پس مکه باندې د خپل فکیک دما دا قره په دې بوجي کې مې د یمن خاور درول هلته کې د پاسه په قدم کېده نجاشي بادشاہ دا خډه راکړه هغه مش خپل کا سودان خو هغه نو وجلو هغه ورته وجلو بده شلی سره بادشاہي شو نو په دې مزمنس کې ابراهه دا غره خوشالي د پاره بل کار شروع کړي قلیس یا القلیصه یو بلډینګ جوړ کړي اوس چمچا ودا چپلوسی شروع کړ چې وساغله ځان ورنږدې کوم بادشاہ خو زماف کړم او دې ناشنا آبادی جوړ کړه قلیص یا قلیس ورته په دې مناسبت وایي چې دې کې معنا د خولې د چا بچ دې بلډینګ لکاتون دومره اوچته چې دا خولې را پرې وته تي چا ورته دا ولي ویرا روان کار بخله حج دل ترځي کعبه ما باندې ختم شو کعبه به کوم ځای نه راشي نو شکل دا مسله د جوړ کړه او هغه خطر ولې غلو نو په دې وخت کې د بنی کنانه نه وسړی راغی هغه عرب دي نشه خلک روس دا خبره کو چې په دې عربو کې د نبی ول الله را لګلې عرب دي د اسلام ترجمانی چې عرب کې بل څه نشي کولای هغه دغه وایي تر یا دا من چې اوري ورواچو یا به ګډه کې میته چې دا ټول دیوان نه پیګنده کړه کله چې دا مسله شول نو یو ور ابراهه غوسه شو دا کار چا کړی بنی کنانه ونه وی وسړی د عربونو بنی کنانه ونه نو نجاشي پاچا لوي چې زه خو دوست سره جنگ کوم یو پیر ورته راولي کو د محمود په نامه ډیر لسپلان ورته نور راولي غل د افریقې نه ځکه عربو کې دا نه و لیکن دغه مخکې دا خبره تاریخ ولا لیکري چې د عمر ابن الخطاب په وخت کې یو سړی تیګه ایستله چې ګوري هغه عبد الله ابن التامر چې کوم سړی شي او هغه زندوا شهید کړو ویغه ما سي په خپل زخم باندې لاس خودلې دي او شهید پروت دي چې کله خلکو دې د الله سره لري کې وی سوینه تلاړه شهدا هم دي الله سات پنځلس کسان خرابېږي نه یو پکې شهید دي
عمر سے بوله چې په کوم کیفیت او ما کیفیت برابر کړي. اته څلوي کال ورسته زموږ استاد شهیدانو د احد معاویه رضی الله عنه د احد شهیدانو مسله برابر ولا قبر کنلو چې د حمزه رضی الله جسد پکې وروته اې دې ورونه وینه روانه و بلچې د کیس سره ولګي دغه نه وینه روانه شو. عمرو بن جمود ایوب الصحابي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په یو ځای کې یو سړي د ازمه کنه چې کنل نه ریستلو داغه پچ بده بلچې ولګي دغه نه وینه روانه شو. نو ابو سعید خدری ویلې چې داخله د رب العالمین په نسبت قیمتي او چت خلق نه نو بل به کوم انسان د شي جوړ شي. نو تر دې پورې من خبر را ورسوله چې ابراهیم به دې جنا شپېته زره پوج اخلي او د مکه په طرف باندې روانيږي. رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابع دې نصیب کړي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه. اذا شفنا ان شاء الله